تر دې خوندور ژوند نشته چې یو مین له خپلې نجلې شاهۍ سره زښته ډېره مینه وکاندي او د دې مینې په هر ډول اظهار کې له هېڅ څه ونه وېرېږي. او هغوی زښته ډېر شتمن دي چې په خپلو شاهیو زښته ډېر مین دي. له یوې تکړه ښځې سره واده وکړه. کیدای شي داسې ورځ راشي چې هغه ستا یوازینی ځواکمن لښکر وبلل شي. او تر څې فکر بڼه دې بدله نه کړې، ژوند بڼه به دې بدله نه شي. د مین څېره شاهۍ ته ټولې کیسې په پټه خوله کوي. چې پوه شوې نور پکې نه ځایږي، پرېږده یې او ترې وځه. هغه که کور کلی وي، که ښار وي، که وطن وي او که د چا زړه. غمجنه څېره جوړول پرېږده، ورین تندی نیول عادت کړه. دا د بې دلیله خوشحالۍ راز دی، زده یې کړه ملګريه. او تر ټولو بد خلک هغوی دي چې نور یې له ویرې درناوی کاندي. دا د ژوند راز دی، زده یې کړه. ستا مسؤلیت خپل ځان جوړول دي، نه د نورو په عیبونو پسې سر ګرځول. تر څې ځان جوړ نه کړې، هېڅ څه به جوړ نه کړې. او کله چا سره ښه کوي، تیر یې هیر او په ژوند یې بیا تیر مه ور یادوه. ژوند هغه جګړه ده چې پای نه لري. ګټونکي هغوی دي چې په خپل ځان پکې برلاسي او واکمن وي. او د زړه خبرې کیږي نه، په مخ کې روښانه لوستل کیږي. تل مو د مور و پلار منندوی اوسئ، دوی تاسې ته تر ټولو ستره ډالۍ ژوند درکړی. ژوند